د طالبانو دفاع وزارت پر خپله سرتېرو پوځي یونیفورم جبري کړی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت اعلان کړی چې له دې وروسته به نظامي منصوبین د رسمیاتو پر مهال یونیفورم پوځي لباس اغوندي. د دغه وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې د امر د یاد وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب لخوا شوی چې پر ټول پرسونل به عملي کیږي. د دفاع وزارت ویلي له دې کاره یې موخه د نظام او ډسپلین مراعاتول دي. خبرپاڼه کې راغلی د ملي دفاع وزارت او ستر درستیز معاونیتونو او ریاستونو ټول نظامي منصوبین چې رسمي تعینات ولري د امر له تخصیص سره سم په منظم ډول د نظامي یونیفورم په اغوستلو مکلف دي. د طالبانو دفاع وزارت دا پریکړه وروسته لغوه کوي چې د نظامیانو پر لباس چې د عامو خلکو نیوکې زیاتوي. د افغانستان پر وګړو د طالبانو له ولکې وروسته پر خواله رسنیو هم د طالبانو نظامیانو ګڼ داسې انځورونه خپرېدل چې پکې ښکارېدل نه رسمي لباس یې اغوستی، عوامو خلکو سره یې توپیر نه کیږي. خو له دې اعلان وروسته به د طالبانو نظامي منصوبین د رسمیاتو له شروع تر ختمه پورې په ټولو دفترونو او نظامي تاسیساتو کې ځانګړی یونیفورم اغوندي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په چوکاټ کې د پوځي پرسونل د منظم یونیفورم په اړه پریکړه کیږي او اغوستل یې جبري اعلانوي. د طالبانو دفاع وزارت په خبرپاڼه کې د پرسونل د یونیفورم پر نظارت هم ټینګار کړی او ویلي دي چې نظامي یونیفورم سره د خولۍ، څادر، څپلۍ او د ته ورته نور د ملکي لباس اړوند توکو استعمال ممنوع دی. د طالبانو د دفاع وزارت چرسنبالی محمد یعقوب مجاهد د 2022 کال په جولای میاشت کې قطر ته د خپل سفر پر مهال هم د دغه هیواد له چارواکو سره د یونیفورم په ګډون د طالبانو ځواکونو د تنخواو، روغتیا، د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکي وسایلو او وسایطو د برابرولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.